د انسان بدن یو داسې حیرانونکی او پیچلی جوړښت دی چې انسان یې په پوره تشریح او پیژندګلوۍ کې پاتې راغلی. دا جوړښت نه یوازې د لوی څښتن قدرت څرګندوي، بلکې د انسان عقل ته د تسلیمۍ پیغام ورکوي. په سرچینه چینل کې درته ښه راغلاست وایو. په دې ویډیو کې مو د انسان بدن ته له یو بل اړخه کتنه کړې. هیله ده تر پایه راسره واوسئ. موږ په 21مه پیړۍ کې ژوند کوو. هغه پیړۍ چې د ساینس او ټکنالوژۍ له اړخه مشهوره ده، چې د پرمختګ یوه بیلګه یې د ساینس پوهانو لخوا د الکترون مایکروسکوپ جوړولو. مایکروسکوپ په عموم کې د یو جسم د لوی ښودلو لپاره کاریږي. خو آیا تاسو څه فکر کوئ چې د الکترون مایکروسکوپ به د یو جسم د څو چنده لوی ښودلو توانایي ولري؟ په الکترون مایکروسکوپ سره انسانان توانېدلي چې یو جسم تر 20 میلیونه چنده لوی وویني. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په دې بېساري پرمختګ سره انسان توانېدلی چې د خپل خلقت یا د بدن د جوړښت ټولو ناویلو رازونو ته ځواب ومومي؟ د ټکنالوژۍ په دومره پرمختللو وسایلو او د انساني علم د بډایه پانګې سره سره انسان تر اوسه د خپل بدن د جوړښت په 50 سلنه پیژندګلوۍ برلاسه شوی دی. دا چې پاتې 50 سلنه د انسان د بدن جوړښت رازونه څه دي او کله به ورته لاسرسی ولري؟ که دې پوښتنې ته له تجربوي اړخه ځواب ولټو، نو باید ووایو چې د انسان له خلقت څخه بیا تر نن پورې به همدومره نور وخت ونیسي چې انسان د خپل جوړښت نالیدلې څنډې وویني. اوس به تاسو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې د انسان په بدن کې داسې څه دي چې جوړښت یې دومره پیچلی دی. دلته یوه بیلګه ستاسې مخ ته ږدو. دا به مو هرومرو اورېدلي وي چې د انسان بدن له حجرو څخه جوړ دی. خو آیا دا مو اورېدلي چې د انسان په بدن کې څومره حجرې دي؟ زه یې درته وایم. دغې شمېرو ته ښه ځیر شئ. د یو عادي انسان بدن له کم او زیات 30 تریلیونه حجرو څخه جوړ شوی دی. د دې شمېرو د ذهني انځورونې لپاره درته یوه بیلګه وړاندې کوم. که له یوه سیند څخه 30 تریلیونه د شګو ذرات راپورته کړو او ویې تلو، نو آیا پوهیږئ چې وزن به یې څومره وي؟ که دا چاره په عملي ډول ترسره کړو، نو د 30 تریلیونه شګو ذرات به په منځني ډول 14,800 ټنه وزن ولري. د دې بیلګې څخه مې یوازې موخه د بدن د حجرو د شمېر انګېرلو. دا حجرې په عادي ډول په سترګو نه لیدل کېږي، خو له دومره کوچنیوالي سره سره هره یوه د یوې کارخونې په څېر فعالیت کوي. ثابته شوي چې د انسان د بدن 95 سلنه حیاتي فعالیتونه د همدې حجرو په غاړه دي. دا هره حجره په جلا ډول د جنیتیکي توکو یا DNA درلودونکي دي. DNA چې په عامه اصطلاح د انسان د جسمي او جنسي ودې او څرنګوالي د لارښود کتاب بولي، د یو ځنځیر بڼه لري چې د انسان جسمي او جنسي ځانګړتیاوې چې له پلار او مور څخه یې لیږدوي په ځان کې رانغاړي. د 20مې پیړۍ په پای کې انسانانو د الکترون مایکروسکوپ په وسیله تر ټولو لویه علمي لاسته راوړنه ترلاسه کړه، او هغه د انساني حجرو د DNA تشریح کول و. په دې کار سره د یوې انساني حجرې په DNA کې تر 20,000 زیاتو ځانګړتیاوو یعنې جینونو، کوډونه او دندې په ګوته شوې، چې دې چارې نه یوازې د انسان په اړه له ډېرو ناویلو او پوښلو رازونو پرده پورته کړه، بلکې ترڅنګ یې د ډېرو لاعلاجه ناروغیو د درملنې لپاره د لارو چارو د موندلو نوې هیلې راوټوکولې. په پای کې د لوی څښتن قدرت او شان ته چې یوه بیلګه یې د انسان خلقت دی، د تسلیمۍ په خاطر راځي د یو انسان د بدن د ټولو حجرو د DNA د اوږدوالي یوه لنډه محاسبه وکړو. لکه څنګه چې DNA په عادي حالت کې د یو ځنځیر یا تناب په څېر د حجرې په هسته کې په ناجوړ شوي بڼه کې قرار لري، چې په غځول شوي حالت کې یو اوږدوالی په منځني ډول تر 2 مترو رسیږي، چې په دې سره د انسان د بدن د ټولو حجرو د DNA اوږدوالی 4 میلیارده کیلومتره کېږي. د دې محاسبې د ساده کولو په خاطر که د ځمکې او لمر ترمنځ واټن په منځني ډول 150 میلیونه کیلومتره په نظر کې ونیسو، نو د انسان د بدن د ټولو حجرو د DNA اوږدوالی کافي دی چې له ځمکې څخه یې تر لمر پورې شاوخوا 400 ځلې وغځو. مننه چې تر دې ځایه له موږ سره وئ. سرچینې چینل په یوټیوب کې د پښتو ژبې د علمي بډاینې په پار خپرونې پیل کړي دي. د سرچینې چینل په سبسکرایب کولو او د ویډیوګانو په لایک یا خوښولو سره له موږ ملاتړ وکړئ. تر بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.